محترم رو پوښتنه کړې ده، وایي چې څوک خپلې خواښې ته د شهوت په نظر باندې وګوري یا غلط بدفعلي ورسره وکړي. محترمه، صرف نظر کتلو سره نکاح نه خرابېږي. البته کتل حرام دي خو بیا نکاح باندې اثر نه غورځېږي. خو که چېرې د شهوت په نیت باندې لاس وروړه یا هغې کې ونیوله یا ښکل کړه، نور بدفعلي ناروا کار یې کړی هم نه وي، نو ښځه پرې حرامېږي، حرمت راځي. همیشه دپاره دا ښځه په دې سړي باندې حرامېږي. طلاق او معامله داسې ده چې هغې سره واپس گنجایش وي چې دا ښځه سړی په نکاح کې مثلا یو طلاق ورکړي یا دو طلاق، که درې طلاق ورکړي هم چې کله بل خاوند سره نکاح وکړي او واپس دا خاوند بیا طلاق ورکړي، نو د اول خاوند ته بیا روا کېږي. او دلته دې د حرمت مساحرت وایي. حرام مطلب دا چې دا ابدالابد په ده باندې حرامه شوه. لکه خپلې خور سره چې نکاح حرامه ده، خپلې لور سره نکاح حرامه ده، دغه شان دې سره د ده نکاح اوس حرامه شوله، ختمه شوله، طلاق ملاق پکې نشته، بس حرمت راغی، دا ښځه په ده باندې حرامه شوه، بغیر د طلاق نه پرې حرامه شوه. مطلب دا چې نه په عدت سره کار کېږي، نه په نکاح تازه کولو سره کار کېږي، نه دې سره کار کېږي چې دا به بل چا سره نکاح وکړي او بس بیا دې ته روا شي. دا لاړه ختمه شوه، دا په ده باندې بیخي لکه خپله خور او خپله لور پرې وګرځېدله. خینې دا حکم نه دی. دې سره اصول و فروع حرامېږي. زنا سره او د زنا چې کوم لواحق دي، ښکلول، غېږ کې نیول، په شهوت لاس وروړل، چې کومې ښځې ته یې لاس وروړه د هغې ښځې مور، نیا، لور، نسۍ، کړوسۍ داسې حرامېږي. خور ته حرمت نه